په هغه ورځ به په اسمان تیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړای شي. په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. هی زما بدبخته، کاشکې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولی. دغه تیر ویستلم، هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو او پیغمبر به وایي چې ای زما ربه، زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و. ای محمده، مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی.